څونه ښایسته کورونه یې جوړ کړي دي ماشاءالله چې بیخي دا غټې جامې څونه پرمختګ کړی دی دواړو خواو ته کورونه دي و د یوه طرف دروازې یوې خوا نوم یې نه یې لیدلې نه د لومړي ځل لپاره راسي نو د هغه دپاره بیخي یو رقم ښه ناجوګانې یې ورته کرلي دي کارګر ورباندې اخته دي ګلان پوجي کوي د غواړم چې داسې کار شمه بیا هغه دلته راشي مخامخ کې یو ځای فکر کوم نوې فواره جوړیږي دې خواته کوټه ده او خواته سرای دی او مخته ښایسته پټرول پمپ دی زم کورونه دي دا منظم دي ښایسته جوړ ډېر سره ورته راځو وینو بیا چې مکمل سي تکمیل سي بیا السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي کندهار ښار دی باراني موسم دی نو ما او ذکرا د زابل ولایت څخه ښه په خیر سره راورسېدو ذکرا څنګه یې په خیر راورسېدې پر لارې خو به کوم مشکل نه و سمه مې راوستې نو ذکرا د زابل ولایت څخه ښه په خیر سره راوستله پر لارې د ډېره نه ده غږېدلې ځکه خوب ورکړی دوه درې وارې بیده سوې وه نو راځئ د خیره سره په دا باراني موسم کې مو وګرځومه په دا کندهار ښار نومینه کې ځینې ښایسته ښایسته ساحې او ځینې ښایسته ښایسته کورونه جوړ سوي دي نو د هر چا خپل مینوال نو ډېرو دوستانو دا غوښتنه راڅخه وکړله چې ته موږ د کندهار ښار په نومینې ښکلي ښارګوټي کې وګرځوه او دا ځینې مشهوره او ښایسته ساحې او ښه ښه کورونه راباندې ووینه نو ما او ذکرا د خیره سره راوتلي یو د باراني موسم به ستاسو سره شریک کړو ښایسته نومینه به در باندې ووینو نوې نوې ساحې به در ښکاره کړو نو تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ ورته وواسوه تعقیب مو کړئ مخامخ د نومینې ښایسته غټه جامه نو دا ډېرې شپې دې غټې جامې ته م نه یم راغلی نه یم تاسو ته مې ولاګ نه دی جوړ کړی چې دا غټې جامې څونه پرمختګ کړی دی نو انشاءالله بیا یو ورځ دوې وروسته د خیره سره چې هوا ښه ښایسته لمرینه هوا یې ښه لمر نو بیا مو ورولمه دا غټې جامې دغه کارونه څونه پر مخ تللي دي نو د انشاءالله دغه جزئیات یا دا نوی حالت یې در سره شریکوم د خیره نو دې طرف ته به وینئ دا راسته طرف کې مخکې هېڅ شی نو دا ټولې خالصه مځکه وې نو اوس دا دی دونه پرمختګ یې کړی دی کورونه نمرې مځکې او شیان پکښې جوړ سوي دي دغسې به ولاړ سو د خیره سره وبه ګرځېږو پر غټه دروازه به ور سو د هغه بعده مو بیا بوځمه د خیره سره کوم چیرې چې ښه ښایسته یو رقم کورونه جوړ سوي دي نو په شرط د دې خبرې که چیرې هم ادرس راڅه غلط نه سو نو ښایسته باراني موسم دی کندهار ښار دی نوم یې نه ده نو تاسو یې راسره وګورئ ولاګ راسره تعقیب کړئ خوند ځینې واخلئ د جمعې ورځ نه ده باراني موسم دی نو ډېره ګڼه ګوڼه نشته تاسو ته به در معلومیږي دغه ځای چې ډېر زیات رش لري یا ګڼه ګوڼه لري نو هغه بیا د جمعې په ورځ ډېر زیات خلک راځي د میلې دپاره بس دلې ناست نو کیدای شي تاسو زموږ په ډېرو ولاګو کې لیدلي چې دلته خلک کښېني بانډارونه کوي اوس هم ځینې خلک شته خو داسې دی باد دی او لمر هم نشته نو نن د باندې د کښېنستو موسم نه دی چې د باندې کښېنې او خوند ځینې واخلې نورې ورځې لا داسې وي چې لمر وي نو خلک د لمرڅې کې ته ناست لمرڅې کوي او مخامخ د نومینې ښایسته غټه دروازه ده یا غټ ګیټ دی نو ډېری دوستان دلته راځي د عکسو دپاره د ویډیو دپاره دلته عکسونه یا یادګاري او خصوصا بیا هغه کسان چې نومینه یې لیدلې نه د لومړي ځل لپاره راسي نو د هغه دپاره ډېر جالب وي ځکه چې دا د افغانستان په سطحه یو ډېر ښایسته منظم پاک ځای دی په هره معنا ښایسته ځای دی مثلا کې د کورو د لحاظه راواخلې کې د نقشو د لحاظه راواخلې کې د سړکانو د اوبو سیستم د تفریحي ځایو له لحاظه راونیسې نو په ټولو برخو کې پوره ښارګوټی دی نو تاسو یې هم راسره ووینئ او موږ بیا هم په دا باراني موسم کې ما او ذکرا راته وای موټر سرویس که چې شي وکړمه سرویس څنګه یې
اوبه سې پر شیندې بیا په صابونه پرېولې نو تی ولې نه رامینځې زما موټر په کور کې خو اوبه شته نو تی را پرېنځه باره به زه تا ته شاندر رانیسم ښه ده ښه نو بس دا د ما او ذکرا د خیره سره اوس بیا سره پیدا کړي دي نو انشاءالله ولاګونه به درته جوړوو دا به م لږ لږ برخه زما په ولاګو کې اخیا وه ښه ده ښه ده دې خواته د ګلانو پوجي هم شروع ده وینې دا کاریګر ورباندې اخته دي ګلان پوجي کوي د خیره سره نو ښه خوند به وکړي دا ډېر ښایسته ګلان دي بیا به یې ووینو د خیره سره د پوجي باندې اخته دي ذکرا داسې ګډه ده رقم رقم خبرې کوي ما ته رامعلومېږي هم نه چې څه وایي څنګه وکړمه ذکرا داسې اوس زه کاټېږم زه غواړم چې داسې کاټ شم بیا هغه دلته راشي هغه بیا راوشي خېږي هغه دلته ښه دا کوڅه باندې ورځم نو په دا کوڅه کې تقریبا اووه دانې دي فکر کوم اووه دانې یو رقم پر یوه نقشه جوړ کورونه دي یوه طرف ته یو رقم جوړ دي او بل طرف یې بل رقم جوړ دی اخواته شکار اخواته شکار دا ځای تا لیدلی دی ذکرا څه وخت دې ولیدی دا شکار شوی کار شي بیا راغلی دا کوڅه ده نو دا ستا لاس کې وګرځېږم دا کوڅه ده ته وګورئ ماشاءالله دې ورسره یا یو بل طرف ته ښایسته دونه ښایسته کورونه یې جوړ کړي دي ماشاءالله چې بیخي یوه طرف ته هم ښایسته کورونه او بل طرف ته هم ښایسته کورونه ټوله پر یوه نقشه یو رقم رنګ نو په ځینو کې اوس هم کارونه شروع دي نو دا تاسو را سره وګورئ دا تقریبا فکر کوم پر 1000 متره باندې جوړ دي دغه د دې د چپه لاس جړ کورونه ښه ذکرا تر ما ډېر جنجال دی ډېر یو منظم دا ټوله کوڅه ماشاءالله منظمه ورباندې ایسي ځکه چې کورونه یې ټوله یو رقم دي د دې لاس دا هم ښایسته دي هم د راسته لاس دا هم د چپه لاس ته د دواړو دا ښایسته دي ماشاءالله او دلته ځای پاته دی فکر کومه دا به پسې پوره کوي ډېر ښایسته مخه ډېر ښایسته چمنۍ ښایسته ګلدان بس خبر نسته کې دی ولې حازم خبر نسته کې پکښې دا خو نه پوره شوی ده اوس هم کار ورباندې شروع دی رنګ شروع دی په دا ځینو کې رنګ شروع دی خوند هغه نه جوړ کړی دی داسې به راوګرځېږو ذکرا چپه لاس ته نو ښه دا چپه لاس ته چې راوګرځېږي او په دا راسته لاس کې ډېره غټه چاردیوالي ده بیخي یو رقم ښه ناجوګانې هم ورته کرلي دي داسې به زه پر دا بله کوڅه به بېرته ورته راوګرځېږم چې دې خوا ته څنګه کورونه دي دې خوا ته خو کور شروع دی اصلي دا لکه چې فکر کومه یوه طرف ته هم دي بل طرف ته هم زما خوا ته څنګه کورونه دي ستا دا خونه جوړ شوي دي نو نه پوهېږم چې دا دواړو سایډ یا داسې دی چې دواړو خواو ته کورونه دي د یوه طرف دروازې یوې خوا ته خلاصې دي او د بل طرف دروازې بلې خوا ته خلاصې دي دا نه دي یوې طرف ته دروازې دي او بل طرف ته دروازې دي یو کور نه دی دغه خونه خلاصې دي دوه کورونه دي دغه دوه دروازې دي د کم یوه دغه هم دوه دروازې دي دغه لاس کې دغه پټ پاکس دی هم یې ډېر ښایسته ورته برابر کړی دی اوس به داسې کومې خوا ته ولاړ شو داسې به ولاړ سمه دا راسته اخوا ته به کار شو دا طرف دا هم ښایسته کور دی دا
طرف خوند نه کوي. کوم طرف ښه خوند کوي؟ داسې کار شي. داسې کار شي؟ بیا چې ابولی خواته کار شي ابولی. ښه. ابولی خواته ابولی. نو داسې تاسې به ښایسته د عینو مینې ښارګوټی وینئ چې منظم ښایسته شان یو بل طرف ته درختې پکښې کرل سوي، نو ډېر منظم دی. مثلا د کمپنۍ د خوا چې دی سړک دی، د اوبو سیستم دی او د برق سیستم دی، پایې دي، دا شان ټوله منظم درته جوړ سوي دي. نور نو بس د خلکو په لاس کې دی چې دا ځایونه آباد کړي، ښایسته ښایسته کورونه پکښې جوړ کړي. ډېر کارونه، تعمیراتي کارونه پکښې شروع دي، یو مخ زیات. ګوره هر ځای بیا تاسو وینئ، دا چپه لاس کې ګوره کور شروع دی. نو د عینو مینه بس هره ساحه یې جلا جلا ډیزاین، جلا کورونه، جلا نقشې. دا چې سم داسې پر اپیسوډ باندې برابر بلاګونه درته جوړ کړم چې هره ساحه یې جلا جلا وویني. او دغه دې خوا ته چپه لاس کې چې غټه چاردیوالي معلومیږي او د خښتو دیوال، دا زما د یو ملګري کور دی. دا کور ویني، دا د ملګري کور مې دی. کیدای شي بیا یې وویني دا ویډیو. نو دې څه پېژنې؟ اوس یې زنګ ورته وم درته راویباسم، ورځې؟ ته ودرې، زه زنګ ورته وم، ته هم راووځه. ذکریا زما سره نه مني، وایي دا ستا د ملګري کور نه ده. دغه ځای کې بیا ډېرې پلازې شروع دي. مخکې بلاګو کې مې در باندې لیدلي دي. دا مخامخ کې یو ځای فکر کوم نوې فواره جوړېږي، داسې به کاټ شو، بیا به بېرته داسې راسو. ښه ده ذکریا؟ داسې به ولاړ شو یې وارې. ګوره دا ټولې دا مخامخ پلازې دي. دې خوا ته هم کار شروع دی. یو ښه ښایسته منظم کوچنی کور یې جوړ کړی دی. دې خوا ته یې کوټه ده او هاخوا ته یې سرای دی. داسې را وګرځېدم، نو دلته هم یو ځای، یو کوڅه ده، تقریبا یو څو دانې ښه ښایسته کورونه پکښې جوړ سوي دي. اوس بیا مثلا دا رقم په عینو مینې کې رواج جوړ سوی دی چې یوه کوڅه یې یو رقم کورونه وي. نو لکه هغه تېره چې مې ولیدله، نو بیا ډېره منظمه ښایسته ایسي. دا مخامخ د مسجد دروازه ده او په دا چپه لاس کې غټ تعمیر چې معلومیږي دا پلازه ده، او مخ ته یې ښایسته پټرول پمپ دی. دا مسجد ته هم زه راغلی یم، کیدای شي یا په ولاګ کې نه یم راغلی، دغسې راغلی یم. دې ته هم بیا په روژه کې انشاءالله راولم. په روژه کې به په هر مسجد کې یو یو ولاګ درته جوړ کړم د خیر. تاسو دعایې مهمې دي او ژوند مهم دی. داسې بېرته ګرځم په دا کوڅه باندې چپه لاس دغه به فکر کوم ذکریا و. دا کوڅه په دې کې هم ګوره په دا چپه لاس کې 4-5 کورونه ټوله یو رقم منظم کورونه دي، ښایسته جوړ دي. نو دا نقشې ډېرې اصلاح سوې. مخکې نقشو کې ډېر مشکلات و، ځینې کورونه بیا جوړ کړي و، کوټې بیا نه درلودې، نه بیا د کوټې لاره جلا درلوده. دا وینې دواړو طرفو ته ښایسته کورونه دي. نو اوس نقشه بیخي اصلاح سوه، هم د کوټې لار لري، هم ښایسته زیرخانې لري، هم ښه ویو لري، هم ښه لمر لري. دا نو زه پر دې باندې د چپې خوا سره رالم د دې کوڅې چې زه دا بلې خوا ور باندې راغلی وم، بیا به تاسو لیدلې وای. اوس به کلي خوا ته ولاړ سمه. دا خوا خو بنده معلومیږي، څونه ښایسته مخه ده دا کور، څونه ښایسته مخه لري. دا خوا خو بنده ده. دلته نو بس مارکیټونه دي، دا ډېر تعمیراتي شیان پکښې خرڅېږي.
دا غټ غټ نو نه پوهېږم چې دا څه شي دي غټه مازدا ده غټه مازدا راله هغه هم پلازه ده وینې دا نوې پلازه ده نوې جوړېږي مخکې ښایسته نمای ورکړی دی داسې جوړې شي انشاءالله بیا به د خیره سره ورته راځو وینو بیا چې مکمل سي تکمیل سي بیا در باندې ووینو دې خواته هم داسې لاره تللې ده خو ډېر ښایسته هغه د مخ ښایسته نما یې ورکړې ده پټرول پمپ چې ما در وښوی هغه د هغه پټرول پمپ په دې کې به ما او ذکرا ولاړ سو وبوځو د باغ عمومي دروازې ته به ځان سیده کړو بدخشان دروازې ته دغه ځای بند دی وینې ذکرا دلته فواره جوړېږي نوې ښایسته فواره دا پلازه ډېر ښه مارکېټ ښه دوکانونه او ډېر ښه مخه لري دا ورسر کې ښایسته دوکان جوړ شوی دی دا نو بیا هره پلازه ښایسته یو دانه سټور هم لري بیا به وینو انشاءالله ما چې درته وویل ما ژوند دي نو بیا ټوله شان وینو د خیر نو د عینو مینې ښکلا نوره هم زیاتېږي ځکه هوا هم سمیږي او ګلان شان تازه غوړېږي اعمار کمپلیکس په نامه به مو ډېر اورېدلي هغه مخامخ کمپلیکس دی هغه مخامخ چې معلومیږي ویډیوګانې به مو ډېرې لیدلې د نورو دوستانو پر چینلو باندې دا نو اوس د باغ دې ته د باغ کمرشل وایي یا د باغ تجارتي ساحه مخامخ بدخشان دروازه ده او دغه اعمار کمپلیکس دی کندهار ښار عینو مینې ښکلي ښارګوټي کې هغه یو رقم ښایسته منظم کورونه او بسته کوڅه نو خدای پاک دې وکړي چې تاسو زموږ د کامرې څخه لیدلي او خوند مو ورباندې اخیستی نو اوس ذکرا ماته وایي وایي ماته چپس را رانیسه کوم ماډل چپس در رانیسم خلطې ښه په خلطې کې چې بند دي نو زه به ولاړ سم د خیره ذکرا ته به چپس ور رانیسمه او بیا د هغه بعده به خیره سره کور ته ځو نو بس دا و زما او د ذکرا د نن ورځې یو ولاګ خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی نو تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان بای بای